الله الرحمن الرحیم. نو دا په نقولو سره راواخلي. په نقولو نو موږ وایو چې هر وخت مسله پر داسې ترتیب باندې سوله چې دا فریق اول دی او دا فریق ثانی دی او دا فریق ثالث دی. فریق اول چې دی هغه د عمر ډله ده او فریق ثانی چې دی د بکر ډله ده او فریق ثالث چې دی د خالد ډله ده. عمر و بکر او خالد چې دی هغه د زید زامن دي. اوس داسې فرض وکړه چې زید ژوندی دی، دا ابنا چې دی د عمر سره راواخله داسې راځه 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 چې د ابن اطلاق پر کېږي په دې ډله کې هم ټول وفات شوي او د هغوی دا د بکر ډله د سلیفاسودی دي او د ده دا زامن دي د ابنا دا ټول وفات شوي او خالد د سلیفاسودا د ده ډله چې هر څه ابنا د ده دي تر دې ځایه پورې دا ټول وفات شوي. اوس زید لا ژوندی دی. زید چې وفات شو دا طایفه د بناتو پاته سوله، دا طایفه چې د فریق ثاني طایفه ده دا پاته سول، دا د فریق ثالث طایفه پاته سول. نو چې دا پاته سول اوس نو د بناتو سلیفاسو په مراتبو په درجاتو کې فکر وکړي چې کومې بناتي بنات الابن دا کم سلیفاسو وزید ته چې اوس میت دی هغه ته په درجه کې ورژندې دي. نو دې ته لیکلي دي علیا د فریق اول، هغه لوړه او ډېره ورژندې وزید ته هغه سلیفاسو دغه علیا د فریق اول ده. ځکه د دې درجې ډېرې کمې د سلیفاسو دستي دا د ده لمسۍ ده. د دې علیا سره د فریق اول په دغه څه بناتې چې دي ولا هم سلیفاسو په درجه کې ورسره برابرې نه دي. تر ټولو دا مقرر اوس بیا نو د فریق اول استاد ته راسه. دا استاد سلیفاسو د فریق اول په دومه درجه کې تر علیا د فریق اول و بیا په دومه درجه کې دا قریبه سلیفاسو د زید ده، ځکه د زوی د زوی لوی ده. دا سلیفاسو دې فریق ته راسه، دا علیا د فریق ثاني دا د دې استاد سره په درجه کې برابر ده او په فریق ثالث کې لا سلیفاسو په دې درجه کې بنات نشته. پوهېږئ؟ او دا سفلا د فریق اول او استاد د فریق ثانی او علیا د فریق ثالث دا چې دي په وایستو کې سره برابر دي، په درجو کې سره برابر دي. پاته سفلا د فریق ثانی، استاد د فریق ثالث او سفلا د فریق ثالث دا خو بیا په درجه کې تر ټولو سلیفاسو کښته دي. اوس ته سلیفاسو مسله داسې جوړه کړه چې د ابنا سلیفاسو ټوله مړه دي ټول مړه دي ټول مړه دي. زید اوس مړ شو دا پاته سوله، دا مسله به څنګه کېږي؟ نو دا علیا د فریق اول سلیفاسو چې په درجه کې تر ټولو قریبه ده دې ته به سلیفاسو دا پر منزله باندې د چا ده؟ د بنت الصلب ده. بنت الصلب سلیفاسو چې واحده وي یوه څو وړي دا به نصف وروسته سلیفاسو دا استاد د فریق اول علیا د فریق ثانی دا چې د سلیفاسو دا به په منظره د بنات الابن دي. مخکې سلیفاسو دا تیر شوله پوهېږئ چې بنات الابن لره سلیفاسو چې واحده صلبیه سلیفاسو دوی څو سره وړي؟ سدس. نو اوس سلیفاسو دا استاد د فریق اول او علیا د فریق ثانی دا به سدس وړي. پاته سفلا د فریق اول، استاد د فریق ثانی، علیا د فریق ثالث دا نورې دا ټولې ساکتې دي، ځکه سلیفاسو په درجه کې دې سلیفاسو کښته دي. نو دا نصف وړي او دا سدس وړي. په مسله کې یو نصف راغلی بل سدس راغلی. نصف چې د سدس سره مختلط شي د څو څه کېږي مسله؟ د شپږو سره. د شپږو سلیفاسو درې به دا یوسي او سلیفاسو دغه چې دی بیا به سلیفاسو سدس بیا دا یوسي، پاته به دوه سي هغه به برته پر دې به سلیفاسو د سهامو په اندازه باندې ورسي. پوه شوه؟ مسله ردیه.
دا خو نو ده په خپله دې وویله چې په نقول للعلیا د فریق اول النصف وللوسطى من الفریق الاول مع من سره د هغه بناتو یوازیها چې هغه برابر وي حاصل پاسو د دې چا سره د دې علیا سره د فریق اول آشاباش هغه لپاسو سدس حاصل پاسو د دې وسطا سره د فریق اول السدسو تکمیلتان الثلثین ولا شیء للسفلیات هیڅ شی سفلیات لره نسته الا خو بیا سته الا خو بیا د سفلیات لره هم سته ان هغه وخت سته یکون لپاسو معهن غلام چې د دې سره وي هلک د غلام سمری نه دی مراد هلک مراد چې د دې سره مرګري لپاسو څوک سي هلک سي آباره بیا دې در لپاسو یې شی پیدا کېږي فیعصبوهن دا غالک چې دی هغه دا سفلیات عصبه کوي دا دوهنه ضمیر چې دې لپاسو مبدل منه دی دا من کانت چې دې لپاسو دا جنې بدل وحد بیان فیعصبو عصبه کوي دی هن لپاسو دا څوک دا سفلیات آباره لپاسو دا جنې بدل وحد بیان دی چې هغه سفلیات نو څوک دي من هغه سفلیات کانت بحذائه چې هغه لپاسو پر برابر باندې لپاسو د چاوي د داغه لپاسو بنتي داغه سره بحذائه کانت لپاسو من هغه بحذائه پر برابر د غلام او من هغه څوک هم لپاسو عصبه کوي کانت فوقو چې ته دا غلام لپاسو په درجه کې امیت ورجیږي مګر وو ممن د هغه چا څخه ابېدي دا فوق څه په فوق ته پر دا بیان دي ممن د هغه چا څخه لم تكن ذات سهمین چې هغه خایس لپاسو د سهم او لپاسو د حصے معلومه پر طریقه لپاسو د فرضیت یې نه او یسکتو لپاسو ساکتوي دا غلام من هغه سفلیات دونه هوس لپاسو چې تر دک شته هغه ساکتوي او وسره لپاسو پرز کوي مثلا ګوریا عمر خو مردی بکر مردی خالد مردی ته فرض کړه چې دغه لپاسو ابن چې هغه لپاسو د علیا د فریق اول د دې ورور دی دا ژوندې وسره فرض کړه دا نور ټولم له فرض کړه دا نور ټولم له فرض کړه دا نور ټولم له فرض کړه لپاسو صرف دا علیا لپاسو د اخ د لپاسو د دغه د علیا د فریق اول چې دا دی چې هغه لپاسو د عمر زوی دی دا ژوندې فرض کړه ابېدي دا چې د ژوندې فرض کی نو یو لپاسو دیسو او بل علیا لپاسو د فریق اول سول او بل لپاسو څوک دی بنتس لپاسو دا وسطاس لپاسو د فریق اول او دغه لپاسو علیا د فریق اول دا خو بیا په درجه کې لپاسو تر هغه وروسته دا وکړي نو چې د ژوندې لپاسو فرض کی ابېدي نو هغه څوک لپاسو چې د سره برابر دي هغه لپاسو د دې دغه لپاسو عصبه کنه اوس پس نو مسله دا چې سوال دغه الک دي چې د علیا د فریق اول ورور دي دا ژوندې دي او دغه لپاسو د انجیل ټولي ژوندې دي بیا به دا مسله لپاسو د څو څه کیږي د دروسه به کیږي دوی حصے به لپاسو د چاوي د دغه لپاسو ابن وي او یو حصہ به لپاسو د دی وي دا نور به ټول ساکت وي پوه بیا پسراولار لپاسو دا مړ فرض کړه دا ژوندې فرض کړه دا ثاني کې به نه دی د استاد فریق اول سره چې برابر دي د دې ورور دي بابېدي د دې ورور دي اوس نو لپاسو علیا د فریق اول انجونې ټولې ژوندې دي منګر لپاسو ابنا هم لپاسو چې دي ټول مړ دي صرف لپاسو دا استاد د فریق اول د دې ورور ژوندې دي سره مخلاصيږي چې د دې ورور ژوندې دي نو دی هغه څوک چې هغه د سر په درجه کې برابر دي هغه عصبه کوي کنه او هغه څوک چې پاسو من كانت فوقه مما لم تكن ذات سهم دا خو ذات سهم ده نو
دا علیا د طریقې اول سلیپاسو سهم لري نو هغه نسي سلیپاسو فرض کوي دا کوي سلیپاسو عصبه کوي نسي دا نور ما تحت چې دي سلیپاسو ويسكت ما دونه من دونه هو اکته کوي اوس په سلیپاسو د دې هغه نسب راځي او بل سلیپاسو دا هلک او بل سلیپاسو دا استاد طریقې اول د علیا سلیپاسو د طریقې ثانیه د دې په دوه شمار دي سره خلاصو انو مساله به د څو څه کېږي د دوه څه نسبت سلیپاسو د علیا ته د طریقې اول ورکول کېږي یو چې پاتې سو سلیپاسو هغه به دا ابن او دا دوی نجونې چې دا ابن په دوه شمار دي څلور دې تر پاتې کېږي نو خادي کسر راځي کسر چې راځي سلیپاسو راولاړ سلیپاسو د مجموع اوس چې څلور دي یو دی دي او دوی دا دي دا و په اصلي مسله کې اصلي مسله د څو څه د دوه څه نو مسله به د اتو څه مسله چې د اتو څه سره سلیپاسو څلور یې ودی ته ورک او هغه نور څلور چې پاسو راخونه دا عصبه دي د عصبه کې دوه سلیپاسو چې دی په دوه جوړ شمار دي دوه دې ته ورک یو دې ته ورک یو دې ته ورک باقي به ساکت سر بخلاصو شا سراولار سلیپاسو دا ابن خنودی مر دا مر پارس که دا مر پارس که صرف د سپلا سره د پریک اول دا ژوندې پارس که پوس واس دا چې د ژوندې پارس کې اوس نو راولار سلیپاسو دا علیا سلیپاسو نجونې خو ټولې ژوندې دي نو په مسله کې وګوره د علیا د پریک اول د دې هغه څو دي نصف او استاد د پریک اول او علیا د پریک ثاني د دې هغه څو دي سودس شا دی چې د سلیپاسو دی خو چې پر د برابرې په درجه کې هغه ټول عصبه کوي که نه او چې در د فوق کې سلیپاسو کې سهم نه درلودې هغه خو هم عصبه کوي خو لیکن هغه یې سهم لري راپوهېږي چې سهم لري باید نسي عصبه کوي ځکه دا نصف لري دا سدس لري د هغه سهم څو که نه سهم معنی دی سهم شا اوس نو دا سلیپاسو علیا د پریک اول په مسله کې راغله سلیپاسو وسطا او سلیپاسو علیا د پریک ثاني سلیپاسو په مسله کې راغله سلیپاسو سفلا راغله ورور یې ورسره راغلی دې سفلا خو میراث توس وړی دغسې وسطا سلیپاسو د پریک ثاني ورسره برابره ده که نه دغسې علیا د پریک ثالث ورسره برابره ده انو دې څه چم کوي په یعصبو دې عصبه کوي هن سلیپاسو د سفلیاتي من هغه سفلیاتي کار بحظائه چې د پر برابر وي وینسته د پر برابر دي کنه او من كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم هغه هم ويسكت من دونه نو په دې مسله کې یو نسب رالی او بل سدس رالی چې مختلف شي د سدس سره سلیپاسو مسله څه کې د شپږ نسب درې دي هغه سلیپاسو علیا ته ورک شاباش او سدس یو د سلیپاسو د وسطا او سلیپاسو علیا ته ورک باقي دوه پاتې سو سلیپاسو پنځه انسانان دي دلته ځکه دی په دوه شمار دي که نه دا دی دوه و دا سپلا سلیپاسو دا درې دا وسطا د پریک ثاني سلیپاسو دا څلور علیا د پریک ثاني سلیپاسو دا پنځه سهم څو دي دوه راپوهېږې ښه هغه علیا د پریک ثاني د اول چې دي سلیپاسو هغه دوې جوړ سلیپاسو کسر نه راځي ځکه یو انسان دی او پاتې پر وسطا او پر علیا د پریک ثاني کسر راځي ځکه سهم یو دی سدس دی او دی دوه دی دغه سلیپاسو پر دې باندې هم دا دی راځي دا پنځه دي سلیپاسو او سهمونه څو دي دوه ښه نو چې پر دوه تایپو باندې کسر راسي نو په مابین د رؤوسو کې به نسبت ګوري چې د دغه رؤوسو سلیپاسو چې د پریک اول د سلیپاسو او د دې رؤوسو سلیپاسو چې علیا د پریک ثاني ده د دې سلیپاسو او دغسې به د دې پنځو رؤوسو په مابین کې ګوري د دوو او د پنځو په مابین کې کم نسبت دی تمایل نو دوه په پنځو کې و څو به شي لس و سلیپاسو په هغه اصلي مسله کې سلیپاسو بیا په اصلي مسله کې ورکېدل که نه اصلي مسله خو د شپږو څه وه لس چې په شپږو کې څو به شي شپېته نو تصحیح د مسلې به د شپېتو څه کېږي په دې تقدیر د شپېتو نصف څو دي دېرش دې ته ورکړي د دې سلیپاسو یو سهم د سلیپاسو په هغه لسو کې و هغه لسو ته مضروب د مسلې وایي یو چې په لسو کې وایي څو کې لس پنځه یې و دې ته ورکړه پنځه یې و دې ورکړه دوه بیا سلیپاسو په لسو کې څو کې شل ابار په شل سلیپاسو اته و دغه ابن ته ورکړه دی خو په دوه شمار دي څلور و دې ته ورکړه څلور وسطا ته سلیپاسو د پریکستاني ورکړه څلور دې ته سره یو ځای کې ټول به سلیپاسو دا هم شل شي شل سلیپاسو پر هغه څلوېښت واچوه دا شپېته په مسلو پوه شوست دغه رقم سلیپاسو دا خو ژوندي ورسره فرض کړه دغه چې دا داسې کې سلیپاسو نو بس هغه په دې کې است
اسانه هم دي حشوره نقل کړي الا خو نو بیا هغه وخت یکونه چې وي معهن سره د دې غلام په يعصبهن من كانت بحذائه یا هغه بنات چې د پر حذاوي او من هغه کان چې فوقه ممن لم تكن لباس شاغن عبارت به د هوغ لباس جنس لم تكن ذات سهم ويسكت من دونه هغه چې تر تک شته دی هغه ساکت دی واما للاخوات لابن ومن لباس دخل اشكار خبره ده فاحوال خمسه النصف للواحده نصف لباس واحده لري واحده لباس مثلا یوسف مردي یو لباس خور پاته ده په مور په پلار شریک بلې اکا پاته اکا کله عصبه وسدي نو مثلا به د دوه سکی جاوب په دوی کې بنس پولیس لباس هغه به د اخت ابن او من تورکل سي بل نس یو دی هغه به هم تورکل سي واسلوسان لباس للسنتين فسعدتان مثلا یو څوک په څو دي دوه خوندې پاته دي لباس یو اکا پاته دي لباس مثلا به څه کېږي د دروسه سلوسان لباس د دوه خوند تورکل سي چې پاسو هغه اکا تورکل سي ومع الاخ لابن ومن لباس کده چې دی وی او بل ورور پاتو په مور په پلان سره شریک لذکر مثل حظ الانثيين يسرن به عصبه واسواس عبارت لباس یو څوک په څو دی وی خور پاته د په مور په پلان سره شریک بل ورور پاتې په مور په پلان سره شریک دا ورور په دوه خوند شمار دي نو دا په معنی کې درې کېږي کنه نو ټول ترکه بدرې چې دوی حصے بس لباس و چاته ورکول سي د ذکر ته چې هغه د اختی یو حصہ بس لباس خورته ورکول سي سره خلاصي ومع الاخ لابن ومن الذكر مثل حظ الانثيين يسرن غرزي څوک د اخوات لباس ضمیر هو اخوات راځي يسرن غرزي د اخوات ابن ومن به په دې اکثر لباس لابن ومن عصبه عصبه غرزي لاستوائهم لباس د وجه برابرتیا لباس د چا د اخوو او د اخوات په قرابت کې لرميت ولهن لباس دي لباس الباکسته مع البنات کله یو چا لباس یو ور پاته وي یو خور لباس پاته وي ابارس لباس دالو چې د لباس دا خو نو هغه نس پوریاو اباکی چې یو پاته او بنات الابن یو څوک لباس مر چې یو خور پاته او بل المسیح پاته سول انا بارس لباس د المسیح چې د نس پوری او هغه خور چې د باکی چې یو پاته هغه ولی لیکو علیه الصلاۃ والسلام ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اجعلوا الاخوات نبی علیہ السلام وايي وګرځو لباس اخوات خوندي مع البنات دا مع البنات لباس دا معنا نه ده دا د اجعلوا د پر ظرف نه دي چې سره د دې وګرځوي بلکې معنا د څه کوي اجعلوا الاخوات حال كونها مصاحبه مع البنات چې دې مرګري وي د بنات سره چې شو وګرځوي په لسانيه دادي عصبتن د اخوات عصبه وګرځوي بنات نه نو دا معنا چې د لباس دا ظرف مستقر دي ذات لغو نه دي دا په دې معنا به د څه کوي اجعلوا وګرځوي الاخوات لباس خوندي حال كونها لباس مصاحبه مع البنات چې دې لباس د بنات سره مرګري نو عباره وګرځوي نبی عليه السلام عصبه د دې دا معنا نه ده چې دا لونی معصبه کیږي یا لونی خو نو د ذل فروز دي دی بر عصبه وګرځوي والاخوات ابن من فراز ودروي دا مثلا